पाकिस्तान क्रिकेट टीम د इंडिया क्रिकेट टीम په وړاندې ICC چمپیونز ټرافي شروع ده او نن به پاکستان ملي لوبډله د انډیا ملي لوبډلې په وړاندې لوبېږي، هغه هم په دوبۍ کې او ICC چمپیونز ټرافي کې. د کرکټ د مینوالو هغه نظر به هم په کمنټ کې وګورو. تاسو څه سوچ کوئ چې دغه میچ به پاکستان وګټي که انډیا، او د دغه میچ بهترینه لوبغاړی به څوک شي؟ په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. د میچ د ختمېدلو وروسته به زه ستاسو په کمنټ باندې په ټیک ټاک کې ویډیو جوړوم. که چېرته تاسو فیسبوک کې دا ویډیو ګورئ، تاسو کمنټ ته به زه ریپلای کوم. د پاکستان او د انډیا همیشه ډېر خوندور میچونه ترسره شوي دي، بعضې وخت کې ورکې جنګونه هم شوي دي. دا کرکټ دی، دې کې ګټه او بلاج شته، خو که چېرته یو ټیم لوبه وبیلي په لکونه په میلیونز د مینوالو هغه زړونه ماتېږي، خو همیشه به یو ټیم ماتې خوري او یو ټیم به دغه میچ ګټي. راځئ نن به د میچ نه خوند واخلو، میچ به انجوای کړو. میچ ته خو لا ټایم شته چې کومه لوبډله به نن ښه سیالۍ ترسره کړي. که پاکستان وګورو، بالینګ لاین اپ یې سټرانګ دی، بیټینګ ورسره دومره نشته. که مس فیلډینګونه کړي شاید ښه وځلیږي، او که چېرته د انډیا بالینګ یا بیټینګ وچلېدلو نو پاکستان لوبډلې ته هم ستونزه جوړوي. راځئ د کرکټ نه خوند واخلو او جنګونه منګونه ورکې ونه کوي، ځکه میچ د پاکستان او د انډیا یو جنګونه به ورکې زموږ بیا افغانان کوي او د پاکستان خلک